السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، تاسو به دغه ښایسته ګلان ګورئ. ماشاءالله وطن مو ډېر ښکلی او ډېر په زړه پورې دی. هر هغه څوک چې دغه ښایسته ګلان ګوري او د ښایسته منظرې ګوري، مسافر دی، بل وطن کې دی، هغه دی په خیر سره خپل وطن ته راولي. هغه دی زموږ په وطن کې غربت ختم کړي. راغلي دلته د یوې خورکۍ سره کومک کوو چې دغه خورکۍ څه موده وړاندې د تیزاب څښلي وو، بیا عملیات کړله او ډېر پرې ستړي هم شو، خو الحمدلله یې اوس صحت روغ دی او بیخي روغه او جوړه ده. هغه دی زموږ په وطن کې غربت ختم کړي. ځکه د همدې غربت له امله ډېرو خلکو حتی ځان وژنې وکړلې په نږدې وخت کې په خوست کې. بې خفه یو او کوشش به کوو چې ټولو ته رسیدګي وکړو. راغلي دغې خورکۍ سره مو کومک کوو او مواد مو ورته راوړي، هغه به هم راسره وګورئ او دغه ښایسته ګلان خو تاسې ګورئ. هغې تر څنګ لوی اختر را روان ده. داسې ډېر بېچاره خلک موږ تاسو ته په تمه دي تر څو د قربانۍ غوښې دوی ته ورسېږي او د دوی ماشومان یې وخوري. ځکه چې په وطن کې غربت ده، حتی خلک ډوډۍ پسې نه رسېږي، ډوډۍ ورته نه رسېږي چې دوی ډوډۍ باندې ماړه شي. که چېرته ورته غوښې ورسېږي څومره سخت به دوی ورته خوشحاله شي. او تاسو نه مو هیله ده چې په خپل وطن کې قرباني وکړئ. زموږ د ګوفاڼمي لینک هم په کامنټ کې شته، هم فاس شته او واتساپ شمېره هم درته ښکاري او وخت لنډ ده. راځئ په خپل وطن کې قرباني وکړئ چې موږ یې هغو بېوزلو ته ورسوو چې دوی ته حتی ډوډۍ نه رسېږي. قدرمنو لیدونکو، نام خو ډېرې ښایسته ښایسته ونې هم دي دلته او موږ چې کومه همکاري کړي د خورکۍ سره تاسې لیدلی شئ. چې مخکې لوی اختر را روان ده، په دې خاطر باندې چې کور کې به سودا نه وي، دغه سودا هر څه مو ورته راوړل تر څو دوی ته ورسېږي. بیا هم د موږ یوه خورکۍ ده لندن کې، هر وخت کومکونه مرستې کوي موږ سره، کور یې ودان هغه له جوړ نه ورکړي. دا هم د همدغې خورکۍ کومک و چې موږ راورسولو او دغه خورکۍ به کور ته ننباسي. که څه هم دغه د دوی خپل نه ده، فقط دومره پکې اوسېږي چې دا کور یو چا ته ساتي. دوی کرایي کور ده، داسې خړ پړ کور یې ده او نور دغه ځای د دوی خپل نه دی. دا ښایسته منظرې چې تاسې ګورئ د دوی خپلې هغه نه دی، ځای نه ده، خو بلکې د بل چا ده ورته ساتي، دوی پکې اړولي دي. بیا هم یادونه کومه چې د خوشحالۍ اختر روان ده، د قربانۍ اختر روان ده. په خپل وطن کې قرباني وکړئ چې موږ یې هغه بېوزلو ته ورسوو چې څوک په کور کې حتی اوړه نه لري. خو غربت روان